د غزني امنیه قومندانۍ د تعلیمي مرکز څخه 40 تنه سرتیري فارغ شول. د مسؤلینو په وینا یاد سرتیري د یوې میاشتنۍ فکري او نظامي روزنیزې دورې تر بشپړولو وروسته فارغ شول. دوی وایي چې د زده کړې به د امنیتي ځواکونو د مسلکي برخورد په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا مجاهدین مبارکان چې دلته یې څونه ستړیاوې ګاللې دي دا هېرې نه کړې او دا د خپل نور ملګرو سره مکرر تکرارا سبق وګرځوي. الحمدلله نن ورځ 40 تنه ساتونکي فارغ شول چې د مختلفو جزتامو او د هغه د حوزو مدت 4 هفتې دغو سربازانو ته موږ تدریس ورکړی په بخش د تکتیکي پولیس، جم نظام، تخنیکي اسلحه او د پولیسو برخورد له خلکو سره موږ دوی ته تدریس کړی، تعلیمات هم ورکړي په عملي او نظري برخه کې. ورته مهال فارغ شوي سرتیري هم خوښ دي چې ورته د نظامي او دیني زده کړو زمینه برابره شوې ده. دوی له مسؤلینو غواړي چې د لا ډېرو زده کړو فرصتونه ورته برابر کړي. الحمدلله موږ ته د نظامي برخه کې پوره د استادانو ډېر کوششونه موږ سره وکړ او په یوه میاشت کې موږ الحمدلله ډېر څه مو زده کړل او موږ په نظامي بخش په سلاو کې او همدغسې د ګزمه او د پیرو په هر څه چک پوینټونو کې موږ ډېر بلد شولو. الحمدلله بیخي زیات خوشحاله یو. بیا هم له مشرانو چې ډون ډېر هغه د تمنا ده چې موږ او نورو مجاهدینو ته نورو سربازانو ته ښه د ورکشاپونه او سیمینارونه په کار واچوي او زده کړې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه تعلیمي مرکز دا فراغت 4م دور دی چې پکې امنیتي ځواکونه له نظامي او عقیدوي زده کړو وروسته فارغېږي.